او حدیث کې راځي الیدان تزنیان، حدیث کې راځي وای لاسونه هم زنا کوي. چیش گئی ته متوجه است داو لاسونه هم زنا کوي. نبی علیہ السلام پوښتنه جوړه کړه صحابه اوس چې لاسونه څنګه زنا کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وزناهما البطش، د لاسو زنا په شهوت سره او په غلط نیت سره، نارینه زنان له لاس وروړي، زنانه نارینه له لاس وروړي، دا د لاسو زنا ده. دا چیز ده او زموږ استه په کورو کې په دا پښتنو کورو کې د لاس د ملاویدنګ رواج شته، زنان د نارینه سره لاس ملاوي ستا که نسته؟ ستا او په دې کې احتیاط وکړو. تانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي، تانوي صاحب رحمت الله علیه دا د هندوستان ډېر غټ عالم تېر شوی دی، هغه لیکلي دي اوله مسله خدا ده چې د نژور مخ و خسر ته لڅول جایز دی. څه شي ته به راسره ګایږې دغه نه ده څه شي ما سره به ګایږې ګوره دا نه زه به ګایږم ته به راته ناست یاست، دا ته رانه ده. هو مفتي عبدالله کاخون دا چاولې پخ کړي دا به ځان ته حلالوو. و مسله چیش ده؟ مسله چیش ده؟ جایز قرآن دا وایي، دا قرآن وایي چې د نژور مخ و خسر ته لڅول جایز دی. مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې چونکې بې حیایي ډېره مسله لږ په غور واوري، دا خلکو نیمه اورېدلي په نیمه کې بدوي، بیا وایي مفتي صاحب دا وایي څه فتوا یې لګوي. تھانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا زمانه د فتنو ده، د چیز ده د بې حیایي زمانه ده، د شر زمانه ده، د بې احتیاطۍ زمانه ده. لہذا د نن زمانه نژور چی شي د نن زمانه نژور به د خسر څخه پرده کړي. دا مسله پر د اولنوي سپینزرو پر د اولنوي سپینسرو ډېره بده لګېږي، چونکې دا خبره په رواج کې نشته. پر هر هغه شي باندې عمل ګران دی چې کم په رواج کې نه یا په مزاج کې نه. پر دین باندې عمل د دوه وجو ګران دی. په څو وجه؟ یو مزاج نه مني، بل رواج نه مني. ګر د دین د مرسه چې کللی دی هغه د څه وجه؟ یو د مزاج د وجه، د کاري صاحب مزاج یې نه مني، نفس یې نه مني، نفس وایي دا زه څنګه وکړم، وایي پزه دې را پرې کړه، دا څه وایي. او یو په رواج کې دا خبره نه. زموږ استی په پښتنو کې چې دی که نه، زموږ استی په پښتنو په کورو کې رواجي پرده ده، شرعي پرده نشته. څه شي نګوش هغه وایي څه درا بیان کوي، نه حدیثونه وایي نه آیاتونه وایي، څه درا سړی راوستلی دی مفتي عبدالله کاخون. نو بیان نه دی، دا مسلې به سره بیانونه ته یې ډېر اورېدلي، ټیک دی، زنان هم ډېر اورېدلي، ډېر به سر سره خلاص کړو. زموږ استی د پښتنو په کورو کې رواجي پرده ده، شرعي پرده نشته. د ما سره یو زنانه حج لکللی وه، حج د هغې لیور هم د ما سره دی به د لیوره څه مخ پټ کړی وګر جده ایرپورټ ته یې مخ ورلت شو. ما ورته راجاڼي دا نور خلک دي د دې څه مخ پټ کړه، دی ویل یو خوره د دا نورو سره مفوس نه ده پوره، ای لیور را سره دی د ای سې پټوی سه واغه پرېدی عربیانو ته مخ ورلت شو، د لیور څه مخ پټ. ولې د لیور څه پرده په رواج کې شته او د نورو خلکو څه پرده دا په رواج کې نشته. زما ورېنداره، زما خور، زما ښځه، زما مور په کور کې پرده کوي، لیکن چې لیاقت بازار له ولاړ شي بیا یې مخ لڅي، چې داود شاپینګ سینټر لځي بیا یې مخ لڅي، د هغه زنانه هلته په لڅ مخ لڅي. هغه د مفتي صاحب ښځه، هغه د کاري صاحب ښځه، هغه د تبلیغي ښځه، هغه د حاجي صاحب ښځه. ولې زموږ استی په زنانو کې د پردې عظمت موږ نه دی اچولی. الله دې په موږ کې حقیقي دین راوړي، حقیقي دین.
د علماو په کورو کې شری پرده نشته د علماو په کورو کې نشته لا دې ما معاف زما خبرې خو دې لږ جری دي نو ګور چې څنګه ولګي زموږ په لنګوټو مخه تاوزه و د علماو په کورو کې پرده نشته په یادونه موږ څه کو جاوري خو عمل پرو په زندگی کې راو نو ما درته ویلې چې د الله په دربار کې د کامیابی او د ناکامۍ جلا اصول زموږ ستای په معاشره کې کوم دروښه و د الله په دربار کې به کامیابی پر چی شي پر دین پر چی شي پر دین او دین صرف مانځه ته نه وای صرف ذکر ته نه وای دین تسبیح اړه دې ته دین نه وای دین خو یو مکمله ضابطه حیات دی مکمله د زنانې د سر د بېشتانو شیونه شه د پښې د نوکانو پورې او د نارینه هم د سر د بېشتانو شیونه شه د پښې د نوکانو پورې ګرد بدن د الله او د الله رسول ته تسلیمول دې ته دین وایي دا دین دی زموږ زنانې پر مسله مسلمانان وي او په بازار کې کافران شي کور ته سمي او په واده کې بیا ټوټیش کول د ورځې 15 سپاره تلاوت کوي یو زنانه دونګه نیک لیکن په واده کې د کور زیاته بے پردګي دا کوي داغه تلاوت والا نو ځکه مکمل دین مش بزان کې راو نو د الله په دربار کې د کامیابی او د ناکامۍ معیار چیش دی ماو که زنانه د کنارینه داغه په ځان کې دین راو بلال ما درته ویل کنه بلال رضی الله تعالی عنہ دا پرنګ تور پرنګ تور او حیثیت هم نو مړی بلارم مړی نکایم مړی یو حیثیت هم ظاهری تو پرنګ تور پر مخ باندې زخی وي زخی یواره تور وي به پر مخ زخی وي به شوندان پند لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ په مجلس کې د صحابه د جنت د یو هوري ډیر تعریف وکړ چې په جنت کې یو هوره ده هغه داسې تک سرا تک سپینا او جګنري او چې اوبه شي دا اوبه په غاړه کې معلومیږي رواني لکه د شي غاړه د سر یو بیشتچ کې راتس کی دنیا ګرد دنیا به خوشبودار شي په یو بیشته کې دومره خوشبو او په خلو کې دومره اثر دی په خبرو کې چې د مړي سره خبره وي کې مړي برز باندې کی او په لاړو کې دومره خوږواله دي چې په طریق سمندر کې تو کې هغه بګرد دایسه لکه شاه نو خون کوي دا هوره کې نه کوي او بلال رضی الله تعالی عنہ د پچورت کې ورته ناس بس ماته ورته تر ناس دا د چورت نشانی د تر سره ناس علامه اقبال رحمت الله علیه تصویر نه چې راځي په اخبار دا تر نه دا د فکر نشانی یو اړې نه په فکر کې ناس چورتو اخستې نو ابل بیا په پیر د نبی علیه الصلاه والسلام په مجلس کې ډېر په چورت کې ناس نبی علیه الصلاه والسلام په دې کې پام شتنه جن وکړ ول بلال خیر دی ډېر په چورتو کې ناس ډېر فکرمند دی څه وجه صحابه چو صحابه الله دې مشته د صحابه اعتبار صحابه چو صحابه صاف دل اخلاق پزړه صفا چمونه نو وځه او په خلو کې ایواز زبو په خلو کې ازمر واستې پښتانه وای دا و د داس سړی په خلو کې دوی زوی د داس شوزي په خلو کې څو زوی دوی زوی دا به په خوا ویل زبیا دا وایم په خوا ډیره ښه زمانه د دوو زبو والا نارینه هم گزاره کول د دوو زبو والا چې خلکو بویل په خله کې چې خلکو بویل د زنانې په خله کې دا ښه زمانه اوس که سل زبې په خله کې اوس دوی نه دي د دوو والا بیا هم گزاره کول اوس خو زنانه و میړه ته یو څه وایي و خسر ته بل څه وایي و خواشه ته بل څه وایي ورونو ته بل څه وایي سل زبې په خله کې نارینه هم دغه دغه نو صحابه د ترانو صحابه چې هغه صاف دل او صاف ګو خلک
او تعریف یې کړی دی خپل یو صحابي د خپلو ملګرو تعریف کوي اولئک اصحاب محمد عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول دی دا چې زما ملګری چې و د نبی علیه السلام صحابه ملګری هغه ابر الناس قلوبا هغه د زړه د خوا ډېر صفا الله دې مشته د زړو صفایي را نصیب فیصله به ما د ټول په زړه کېږي پر چیز کېږي ابر الناس قلوبا د زړه د خوا پښتانه وایي د زړه د خوله لارې یوه د زړه د خولې لار الله دې زموږ ستی د نارینه هم د زړه د خولې لار یوه کړي او د زنانو هم او دا هم عبادت دا بیا د زړه عبادت خالي لمونځ عبادت نه دی د زړه عبادت بیا دا دی د زړه صفا ما او تا ځانونه صفا کړو نارینه نه دي ښه صفا سپین کالي واغوندي سپینه خولۍ په سر کې سپینه لنګوټه وتړي عطر ولګي سینټ ولګي زنان هم دا تړي صفا کالي اغوندي صفا پړونی په سر کوي سینټونه لګي عطرونه لګي کې نه لګي بدن صفا کی په صابون باندې په شیمپو باندې لیکن زړه نه صفا کی په زړه کې شرک عقیده غلطه چې پلانې بابا دا وکړو پلانې دا شو کې قصد دی نه یو په بل قصد یو زنانه دا وایي هغه پلانې پر ما باندې سترګې برګې کړې زما زوی رامل دا الله اختیار وشو ته ورکړي لکه دا خو الله کوي نو لکه څنګه چې موږ د بدنو صفایي کوو په کار دې موږ د زړونو صفایي دا زړه د الله د غیر سره صفا چې شو زړه د الله د غیر سره او عقیده سمې نارینه هم سمې کی زنان هم سمې کی چې هر څه الله کوي هر څه هغه عربو بویل عربو المتصرف الحقيقي هو الله المتصرف الحقيقي متصرف حقيقي هغه الله حدیث کې دا راځي دته وګورئ حدیث کې دا راځي وای چې یو مچ د انسان پر بدن کښینی بیا هغه مچ ولاړ بل ځای کښینی دا د الله په امر کښینی د الله په امر ولاړی مچ نو چې مچ د الله په امر کښینی د الله په امر ولاړیږي نو په کائنات کې چې دا څومره واقعیات پیښیږي حادثې پیښیږي انفرادي اجتماعي په کورو کې مرګونه راځي ناجوړي راځي دا دغه کیږي د دې شاته چی شته د دې شاته د الله امر دا به زموږ ستا ایمان دا به زموږ ستا عقیده او که دغه ایمان او عقیده دې نه وه چې هر څه الله کوي یعنی څه عقیده په کار د هر څه الله کوي خیر او شر د چا په لاس کې عزت ذلت ګرمي سردي څوک راولي شپه په ورځ څوک بدلوي ورځ په شپه څوک بدلوي زامن څوک ورکوي لوڼې څوک ورکوي رزق څوک ورکوي ناجوړي څوک راولي صحت څوک ورکوي که دې دغه عقیده نه وه بیا به ټینشن نن سبا ګر دنیا ټینشن ګر د ښځې پریشان ډسټرب یو پر بل بدګمان هغه وجه چی چې عقیده نه ده هر څه الله هر څه نو دې ته دا د دین بنیاد دی عقیده نو ما درته بلال رضی الله تعالی عنہ په چورت کې ناس ولې په چورت کې نبی رسول الله پښتنه جوړ وکړه ول بلال ته ډیر په چورت کې ناس دي څه وجه ده بلال رسول الله تعالی عنہ د زړه خبره په خلور ته د زړه خبره په خلور ته وکړه چې ورته وایي ول حضرت ته د جنت د حوري تعریف وکړي چې دای سپینه به دای سره به دای نری به بیرشتان به د تر خوشبوداري او زه پرنګ تک توریم ته ما ته بس لفت راکې کبي نه کړه څه ورته ما ته به لفت راکې ما ته به ګسه وګوري دا دومره شایسته وره نو دا تور بلال ته وګوري کبه نه وګوري په دې پریشان څومره صفه خبره ورته کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخندل بیا ورته ویل بلال تغمک څه ورته ویل بلال تغمک او د قیامت په ورځ به الله تعالی ستا پر مخ باندې د خپل نور سره د خپل مخ د نور سره ستا پر مخ باندې نور در وغوړي او ستا مخ به روشان او ستا هوربه ستا ماینا او ستا هوربه د یوې میاشتې پر مسافت باندې ستا پر روڼا ستا تلاشي الله به د خپل مخ د روڼا څخه چی ورکړي
رڼا ورکړي د بلال رضی الله تعالی عنہ پر مخ دا رڼا د چیشته د ایمان دا د چیش ده دا د پیسو رڼا نه ده د موټر رڼا نه ده دا د سرو زرو د سپینو زرو رڼا نه ده دا د بخملانو د سندلانو د میکاپانو د دې رڼا نه ده د دنیا شذي مخ په میکاپانو په صابونانو په دې باندې شایسته کوي په کار دې موږ مخ په ایمان شایسته مخ په حیا باندې شایسته د حیا رانجي ولګو عام رانجي نه ولګو د حیا رانجي د حیا پر رانجي باندې سترګې توري او د حیا پړونی پر سر باندې وګورئ